Hello, dear friends. Welcome to Hope English Academy. May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous the New Year. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope English Academy ته ښه راغلاست. د نوي کال لومړنۍ ورځ مو مبارک. انشاءالله چې دا کال به مو د خوښیو او نېکمرغیو ډک کال وي. د دې کال په رارسېدو سره هوپ انګلیش اکاډمي د انګلیسي د ژبې د زده کړې مینوالو لپاره یو چمتو کړی درسي پروګرام لري. تاسو کولی شئ دا پروګرام زموږ سره په یوټیوب چینل او فیسبوک او د انسټاګرام په پیج سره تعقیب کړئ. مننه. Lesson 1. د هوپ انګلیش اکاډمي 0 کلاس ښه راغلاست. دا کلاس مکمل 10 لیسنه دی او ورسره هم ایکسټرا اکټیویټیز لري چې د روان کال په اولنۍ میاشت کې به تاسو ته تدریس کیږي. د هرې ژبې د زده کړې لپاره د هغې د ژبې توري او یا هم حروف زده کول مهم ګڼل کیږي. د انګلیسي د ژبې لپاره موږ او تاسې 26 حروف لرو چې دا به زه تاسو ته تکراروم. هیله ده چې تاسو به یې هم زده کړئ او هم به یې په کتابچو کې درسره ولیکئ. 3, 2, 1. لکه څنګه چې موږ او تاسې ویلي وو چې د انګلیسي د ژبې د زده کړې لپاره 26 حروف لرو. خو دغه 26 حروف بیا په دوه ډوله دي چې یوه ته یې په انګلیسي کې الفابet لیټرز ویل کېږي او بل ته یې سمال لیټرز ویل کېږي. الفابet او سمال لیټرز یعنې څه؟ الفابet لیټرز یعنې غټ حروف او سمال لیټرز یعنې کوچني توري یا کوچني حروف. د فرق یې صرف دغه دی چې الفابet کوم لیټرز چې دي هغه اکثره په نومونو کې استفاده کیږي او د یو لغات یا هم د یوې جملې په اولینې سر کې موږ او تاسې الفابet لیټرز کاروو او باقی مانده کوم جمله او یا هم لغت چې تکمیلوو هغه په سمال لیټرز باندې مکمل کیږي. نو د دې حروفو اولینی حرف کوم چې دی هغه ته ویل کیږي A. دا اوله غټه چې لیکل سوې ده دغه ته هم A وایي او ورسره Q R S T U V
W W X X Y Y Z. ګوره موږ او تاسې انګلیش په دوه قسمه لرو چې یوه ته یې امریکن انګلیش ویل کېږي او بل ته یې برټش انګلیش. په برټش انګلیش کې ورته ویل کېږي زاید او په امریکن کې ورته ویل کېږي زی. انشاءالله چې دا حروف مو زده کړي، خو بیا هم که چېرې مشکل لرئ کولی شئ په کمنټ کې خپله پوښتنه وکړئ. دا حروف په دوه ډوله باندې وو او په درې ډوله نور ویشل کېږي چې هغه ته کنسوننټ لیټرز، واول لیټرز او سیمي واول لیټرز ویل کېږي. کنسوننټ لیټرز هغه حروفو ته ویل کېږي چې اواز ونه لري، د اواز ترکیب یې زموږ او ستاسې په شونډو باندې وي. واول لیټرز یعنې حروف صدادار هغه حروفو ته ویل کېږي چې له خپله ځان اواز ولري. سیمي واول لیټرز هغه حروفو ته ویل کېږي چې ځینې ځایونو کې غږ لرونکي وحسابل شي او ځینې ځایونو کې غږ نه لرونکي حروف وحسابل شي، هغو ته سیمي واول لیټرز ویل کېږي. واول لیټرز 5 حروف دي. A دی، E دی، I دی، O دی، U دی. دا 5 حروف واول لیټرز دي. او سیمي واول لیټرز Y دی او په ځینې ځایونو کې یو هم سیمي واول لیټرز بلل کېږي. د 0 او یا هم صفري کلاس اولنۍ جلسه او یا هم فرست لیسن پای ته ورسید. نو په دوام لیسن کې به موږ او تاسې د ABC د اوازونو په اړه باندې غږیږو. که چېرته زموږ په یوټیوب چینل باندې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او د فیسبوک او انسټاګرام پیجونه هم در سره فالو کړئ. مننه.